هغه لس شیان چې زړونه وژني. غږ امان لاجبرزی. له یو عالم نه پوښتنه وشوه، دعاوې کوو نه قبلیږي. هغه ورته وویل زړونه مړه دي. بیا پوښتنه وشوه څه شی زړه وژني؟ ده ورته وویل دغه لس شیان زړونه وژني. اول، الله جل جلاله مو پیژندلی خو د هغه حق مو نه دی ادا کړی. دوم، د الله جل جلاله کتاب مو لوستی ده خو عمل پرې نه کوو. دریم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې دعوه کوئ خو په سنتو یې عمل نه کوئ. څلورم، د شیطان د دښمنۍ دعوه کوئ خو په کړنو کې ورسره موافق یئ. پنځم، وایو له جنت سره مینه لرو خو د جنت لپاره ښه عمل نه کوو. شپږم، وایي له جهنم نه ویریږو، هغه کارونه کوو چې هغه سړی جهنم ته رسوي. اووم، تاسې نارې وهئ چې مرګ حق دی خو مرګ ته تیاری نه کوئ. اتم، د خپلو ورونو په غیبونو اخته خو خپل غیبونه مو هیر کړي دي. نهم، د الله جل جلاله نعمتونه خورئ خو د هغو حق نه ادا کوئ. لسم، او خپل مړي ښخوئ خو عبرت نه اخلئ. د ثواب په نیت یې له نورو ملګرو سره شریک کړئ. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری امان لاجبرزی.